السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو د واتساپ لپاره یو داسې ښایسته اپلیکیشن در وښیم که هر څوک واتساپ استعمالوي نو دغه اپلیکیشن دې خامخا په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړي، ځکه په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن درښیم د واتساپ لپاره. نو ملګرو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله چې ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ملګرو تاسو غواړئ واتساپ لپاره نوي سټیکران استعمال کړئ، یعنې هر کوم سټیکر تاسو غواړئ چې د واتساپ لپاره استعمال کړئ هغه تاسو استعمالولی شئ. نو ګورو ملګرو اوس په دې کې ډېر ښایسته او خوندور سټیکران شته. هر کوم سټیکر چې تاسو غواړئ چې هغه تاسو په واتساپ کې چاته سینډ کړئ او دغه سټیکران ستاسو په واتساپ کې نه وي نو دغه به تاسو څنګه لیږئ. ګوره ملګرو اوس که هر سټیکر تاسو خوښ شو صرف او صرف تاسو راسئ په دا پلس بټن باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقمه بیا تاسو په دا اډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په اډ بټن باندې کلیک وکړئ هغه به دلته چیز شوی اډ شوی. ګورو زه دا نه مسټر بین اډ یو مې هغه اډ کړئ، یو مسټر بین اډ ومه. کله چې ملګرو تاسو په دا پلس بټن باندې کلیک وکړئ د هغه رقم تاسو په اډ بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به د هغه رقم تاسو په دا پلس بټن باندې کلیک وکړئ، بیا به په اډ بټن باندې کلیک وکړئ نو هغه به ټول ستاسو په واتساپ کې هغه سټیکران چیز شي اډ شي. نو ګورو ملګرو کله چې تاسو واتساپ ته رالاست د هغه رقم تاسو غواړئ چې هغه سټیکران چاته ولېږئ نو د هغه رقم به ګوره تاسو راسئ په دغه سټیکرز باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په سټیکرز باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به ګوره تاسو راسئ په دغه یعنې په دې سټیکرز باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو دغه سټیکران ټول ما دلته اډ کړي دي، یعنې اوس یې هر سټیکر ستاسو خوښ شو هغې سټیکر تاسو خلکو ته چیش کولی شئ لیږلی شئ. نو ګوره ملګرو دغه یو څو سټیکران ما له مخه اډ کړي ولو او دا نور ما اوس اډ کړو. اوس که هر یو تاسو غواړئ چې اډ یې کړئ هر سټیکر مې خوښ شو ستاسو هغه په واتساپ کې اډ کړئ نو د هغه رقم نیو اریول ملګرو دلته چې شته یعنې مختلف قسم سټیکران شته. هر سټیکر چې غواړئ چې اډ یې کړئ صرف تاسو په اډ باندې کلیک کوئ هغه سټیکر بیا ستاسو په موبایل کې چیز کېږي اډېږي. نو دا ملګرو زیاتره ملګرو پوښتنه هم کړې بله چې زموږ په موبایل کې دغه سټیکران نشئ راکړئ نه راځي نو هغه به تاسو په دغه طریقه سره چیش کوئ زیاتوئ او دا به ټول تاسو دا رقم ده دلته اډوئ نو هغه به بیا دا ټول سټیکران ستاسو په موبایل کې چی شوي اډ وي. نو ګوره ملګرو دا نور سټیکران هم زه تاسو درښیم چې دا نور سټیکران به ټوټل دلته چی شوي اډ شوي وي. ګوره هغه ټول سټیکران دلته چی شولو اډ شولو. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.